نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کابل کې چاودنه وشوه. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل بیا د یوې چاودنې شهید و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان د سید خوستی ازادي راډیو ته ویل چې د چاودنه د کابل ښار د 10مې حفظې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. خوستی زیاته کړه چې په چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی. که څو مایني شهیدانو په سیمه کې د پرلهپسې ورځو خبر ورکړی، خو طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دوهمه پیښه ده. بل لور ته اسلامي امارت وایي د ملګرو ملتونو پرېکړه له افغان ولس سره بې انصافي ده. د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو هغه پرېکړه غندلې ده چې په دغه سازمان کې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې څوکۍ دوی ته نه ده ورکړې. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کمیټې پرېکړه کړې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره د افغانستان نوي حکومت ته نه ورکول کېږي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان د عبدالقهار بلخي ویلي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ پرېکړه به اصولو او انصاف بنا نه ده، ځکه چې د افغان ولس څخه یې مشروع حق اخیستی دی. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. ښې چارې.